دا سلګونه کسان د امارت پیژندنې د سیالۍ ګډونوال دي چې د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو امریت او د پوهنې ریاست له لوري په لار اچول شوي دي. دلته په دې صحنه کې ناس هر ځوان د لوړو نمرو د اخیستلو په لټه کې دی، خو ترڅنګ یې دا ډول سیالۍ ګټورې او د عامه پوهاوي لپاره مهمې بولي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د امارت پیژندنې کتاب مطالعه کړي ترڅو د اسلامي نظام په باره کې ورپیدا شوي سوالونه یې په ډېره ښه توګه ځواب سي او د دې سپېڅلي نظام بنسټ ایښودونکي وپېژني. اوس چې کوم مثلا دا کتاب جوړ شوی دی، دغه کتاب د ځوانانو لپاره ډېره ګټه کوي ترڅو مثلا په دې نظام د سرچینې او بنسټ څخه خبر شي. نور ځوانان څخه مهیل هم دا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. د ځوانانو لپاره دا کتاب ډېر ګټور دی ترڅو د خپل نظام وپېژني، د خپل نظام په اړه معلومات ترلاسه کړي. نو دا ډېر ګټور کتاب و. غوښتنه مو دا ده چې دا سیالانو ته باید ډېر وخت ورکړل شي او دا سیالان یې لا زیاتې شي. په ورته وخت کې د زابل د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې شاوخوا 350 تنو برخه اخیستې او 14 ورځې وړاندې ورته د مطالعې لپاره کتابونه ورکړل شوي وو. د زابل د ځوانانو چارو امیر وایي چې دا لړۍ به ولسوالۍ ته هم وغځوي او په دې سره به د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. هغه زیاته کړه چې زموږ هدف تل دا دی چې د مکتبونو او مدرسو د زده کوونکو ترمنځ ګډې سیالۍ جوړې کړو او رامنځته شوی واټن له منځه یوسو. نورې دا رنګ دوه ته ورته سیالۍ په نورو ولسوالیو کې په پاتو ولسوالیو کې هم وکړو. داسې مو څه وخت مخکې تاسو شاهدان یاست په شاجوی ولسوالۍ کې مو د سیرت نبي صلی الله علیه وسلم سیالۍ په لاره اچولې وه. داسې مو اوس په پلان کې لرو چې نورو ولسوالیو ته هم لاړ هلته هم داسې سیالۍ په لارې واچوو. داسې سیالۍ جوړوو چې د مکاتبو او د مدرسو شاګردان نو تر مابین جوړوو. هغه په دغه جوړوو چې د مدرسو او د مکاتبو ته شاګردانو په مابین کې کوم واټن دا له منځه سره ولاړ شي او ټول یو جوړ شي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په مرکز او ولسوالیو کې د عامه پوهاوي په پار ورته سیالۍ جوړې شوې.